ډاکټر شیرباز خان په پروګرام کې ته هرکلی وایم جوړ تکړه خوشحاله مننه جي ستاسو ډېره. ډاکټر صاحب ډاکټر یې سپیشلیسټ یې د صحت په شعبه کې بلا خدمات کیږي نو سیاست ته ولې راغلی؟ سیاست ته خو جي ستاسو خبره بالکل ټیک ده چې په ډاکټرۍ کې هم ډېر ښکلی خدمت کیږي او هغه خو روان دی. هغه خو د تیر شوي مخکې نه هم روان دی او چې کله زه الیکشن کې وګټو نو بیا هم رواني هغه خو په ډاکټرۍ کې یو حده پورې خدمت کیدی شي. سیاست چې دی جي سیاست دا ده چې پوره ستاسو چې قسمه قسم خدمتونه تاسو د دې قوم دپاره کولی شئ. دویمه خبره جي په دې کې مینلی دا هم ده چې زمونږ مشرانو ټول عمر د قوم خدمت کړی په مختلف شکلونو کې نو په هغه پکې هم یو ښه پوره یو غټه وجه ده. ډاکټر صاحب بل په دې وطن کې ګڼې سیاسي پارټیانې دي ګڼ سیاسي ګوندونه دي هر څوک د خدمت دعوګیر دي نو بیا عوامي نیشنل پارټي ولې؟ عوامي نیشنل پارټي چې ده که نه جي نو څنګه تاسو ته به علم ویوم خو که نه نو زه پرې لږ رڼا واچوم چې عوامي نیشنل پارټي دې ته دا اصل کې شروع شوې خو تاسو ته علم وي چې دا خدای خدمتګار دا لاول سیاسي پارټي نه وه. دا باچا خان د پښتنو د خدمت لپاره د پښتنو د قوم د تعلیم لپاره د پښتنو د قوم د یو کېدو لپاره یو تحریک شروع کړو نو او موږ پکې د هغه وخت نه د باچا خان سره را روانو نو د اغیز په تسلسل کې دا بیا دغه شان عوامي نیشنل پارټي جوړه شوه. عوامي نیشنل پارټي چې بیا چې دا نو تاسو وګورئ چې په دې ټولو پارټیانو کې ټولو کې زیات د پښتنو چې چا خدمت کړی د پښتنو د حقوقو چې چا تحفظ کړی د پښتنو د حقوقو لپاره چې چا ناره چوته کړې ده نو هغه صرف عوامي نیشنل پارټي ده. یو ورکوټی مثال به زه تاسو له صرف درکمه هغه د اتلسم ترمیم کې د پښتنو ډیر زیات حقوق چې دي نو هغې ته تحفظ میلاو شوی دی. دې نه علاوه که زه تاسو ته ووایم نو په دې سوات په لحاظ سره نو په سوات کې یونیورسټي راغلې ده دارالقضا پېښور های کورټ د هغې په ټایم کې هغې جوړ کړی دی. بیا ډیګري په هر تحصیل کې ډیګري کالجونه د تعلیم په لحاظ سره جوړ شوي دي ډسپنسریانې جوړ شوي دي سکولونه جوړ شوي دي که نه جي نور دنیا کارونه خو ټولو کې غټه خبره چې دا بل پکې زه دا ووایم جي چې امن دې خاورې ته چې دی نو هغه عوامي نیشنل پارټۍ ستاسو د مخې ده چې په 2008 کې هم راوړی دی او اوس د شپږتم میاشتې بعد چې کوم حالات خراب شو نو همدا عوامي نیشنل پارټي راووته او دوی وی چې موږ په خپله خاوره باندې امن غواړو. نو زما په نظر باندې په ټولو کې زیات خدمت چې څوک کولی شي یا څوک کوي یا یې مخکې هم کړی دی نو هغه عوامي نیشنل پارټي د پښتنو دپاره کړی. نو په دې وجه باندې موږ عوامي نیشنل پارټي چې ده نو هغه موږ خوښه کړه چې یاره دا د پښتنو د حقوقو د دې تحفظ دپاره ډېر زیات کار کوي. عوامي نیشنل پارټۍ دا ځل نوي کسانو ته ټیکټونه ورکړي دي زلمي پکې هم شته نو د دې اثر به څه وي؟ د دې اثر جي زما په نظر باندې خو ټول نوي کینډیډیټس ته نه دي ورکړي مشران هم ولاړ دي کشران ته هم ټیکټونه ورکړي دي. ستاسو خبره په ډېر حده پورې ټیک ده خو زه به ته دا ووایم چې مشران هم لکه زموږ بریګیډیر صاحب شو بیا زموږ ایوب خان شو بیا زموږ پورې ډېر مشران ته هم ورکړي دي خو ستاسو خبره ډېر حده پورې ټیک ده چې یوت ته هم ورکړي دي. د هغې جي وجه دا ده چې 60% آبادي چې ده نو هغه د یوت ده. بل د یوت سره نوی علم دی نوی تعلیم دی نوي جدید ټیکنالوژیز دي بل هغې نو دا یوت ته ریپرزنټیشن هم ډېر زیات ضروري دی. نو په دې وجه باندې پارټۍ دا فیصله کړې وه چې دې پیله به موږ یوت ته هم ټیکټونه ورکوو نو دغه یو اصل مین وجه یې دغه وجه نو چې په دې باندې ګورې چې دا یوت کامیاب شي نو دې اسمبلیانو ته لاړ شي نو دوی دا را روان چې کوم دا نسل دی څوک چې اوس په تعلیمونو کې چا تعلیمونه پوره کړي دي نو هغې دپاره به هم دوی ډېر زیات سټرګل کوي او ډېر زیات په د هغې دپاره مواقع خاص کر زما په نظر باندې د روزګار دپاره به مونږ یوت چې یو نو هغه به د نوي کل دپاره ډېر زیات بیا کوشش کوو چې دوی ته په څه طریقو باندې روزګار ملاویدی شي. ډاکټر صاحب بل ان3 سوات کومه حلقه چې ده دا لویه حلقه ده په دې کې به ستونزې بلها مسلې مسایل وي خلکو ته نو تاسو داسې کومې ستونزې راغستې دي خپل سوچ خپل فکر څه لرئ چې تاسو کامیاب شئ او په هغې ستونزو باندې تاسو ته علم یو د هغې ستونزو د حل لپاره تاسو ګامونه پورته کوئ؟ اخوند صاحب
مسلې خو ډېرې دي او ورځ په ورځ زیاتېږي او کمیږي نه. د هغې وجه دا ده چې ورځ په ورځ آبادي زیاتېږي، ورځ په ورځ هغه شته مسلې چې هغه حل شوي نه د آبادۍ سره د نورو مسایل سره دا مسلې چې د نورو زیاتېږي او کمیږي نه. نو ډېر مسلې خو ما تاسو ته وویل ډېر شی دي، خو زه به تاسو ته یو دوه درې مسلې به ته سرسري ووایم. لکه مثال په طور باندې زما په نیز باندې اوبه، بجلي، ګیس، لارې، کوڅې، روډ دا خو دي. زما په نیز باندې غټه مسله چې کم د حل کېدو امکان دی او ډېره لویه فایده راوتی شي هغه چې دا ده چې لا اولنۍ د روزګار. زمونږ دا سواد چې دی دا ټیکس فری سټیټ دی، دلته کې پکار ده چې دنیا فیکټریانې وي. دلته کې که مونږ یو سپیشل اکنامک زون یا یو انډسټریل سټیټ جوړ کړو، کوم چې داسې څه ډېره ګرانه خبره نه ده، نو د هغې سره به دا وشي چې دلته کې دې سواد ته دې خاورې ته به دنیا شی فیکټریانې چې دی نو خلک به پکې انویسټمنټ وکړي، ځکه چې یو خو به سپیشل اکنامک زون یا انډسټریل سټیټ وي، بله به دا ده چې سواد یو ټیکس فری سټیټ دی، نو ډېر زیات روزګار به دلته کې په هغې مواقع به ډېر زیات زموږ د ځوانانو ته چې دی نو هغې ته به مهیا شي. دویمه مسله زما په نیز باندې لکه د ټرافیک ته، د ټرافیک مسله داسې ده چې که مونږ د ټرافیک ډایورسیفیکیشن ورته یا ډایورژن ورته تاسو ووایئ چې هغه مونږ وکړو. مثال په طور باندې تاسو له درکړم چې لکه د دې ګراسي ګراوند سره دا روډ تللی دی چې دا مونږ بالکل لکه سټریټ کو په دې باندې د ټرافیک فلو پې شته خو نسبتا ښه پوره کمه ده څونه چې پې پکار ده. دغه شانتې کې د پریس کلب دا روډ دی، دغه شانتې کې مثال په طور باندې د زړې اډې ته مخامخ دا روډ دی، د بند ټایر آباد ته چې ځي، دغه شانتې کې مختلف روډونه شته. نو هغه که مونږ لږ ښه کړو، مونږ یې پلین کړو، مونږ پې کار وکړو، سوچ پې وکړو، نو یو ښکلی ټرافیک پلان چې دی نو هغه مونږ د منګورې دپاره دغه شانتې کې د بریکوټ تحصیل دپاره هم کیدی شي، دغه شانتې کې د کابل تحصیل دپاره هم کیدی شي. خو چونکې زه دلته کې اوسېږم نو د دې ځای نسبتا زما په ذهن کې د مخکې نه دا خبره وه. نو مونږ د کم چې را سایډ روډز ما تاسو ته ووې نو که دا مونږ د منګورې دا کم رهایشي خلک چې دی نو مونږ دا استعمالو او دا کم چې مین روډز دي، کم چې د بهر نه، د مدین نه، کالام نه، کوستان نه، د هر ځای نه چې دا میلمانه بونیر نه خلک زمونږ میلمانه راځي نو چې هغې د چونکې دا مین روډز معلوم دي نو هغې دغه روډز استعمالوي او مونږ د منګورې رهایشي ملګري چې یو نو مونږ دا سایډ روډز استعمالو. نو زما په نیز باندې په منګورې باندې به د ټرافیک پریشر ښه پوره حده پورې کم شي. د دې نه علاوه د صحت باندې زمونږ د غریب قوم ډېر خرچ کېږي، دا خرچ مونږ هم ښه پوره حده پورې کمولی شو. لکه مونږ زما په نیز باندې په دواینو کې قیمتونه کمولی شو، په ټیسټونو کې قیمتونه کولی شو، نور داسې سهولیات مونږ ورکولی شو. د دې سره صحت سهولت پروګرام چې کوم و نو هغه ښه پروګرام و خو نن سبا بند شو. د هغې وجه مین دا ده چې مونږ دا د سیاست نظر شو، دا مخکې چې صرف د غریبانانو دپاره دا پکار دی چې داسې غریب وټاکلی شي او هغه ته دا صحت چې دی نو هغه ورته مفت ورکړلی شي، او کم چې مالداره دی نو هغه پکار دی چې یا په صحت سهولت پروګرام کې اډوینه یا د هغې دپاره داسې څه سیسټم وي چې هغې سرکار ته پیسې جمع کوي او په هغې باندې چې دی نو په هغې پروګرام کې چې دی نو شاملیږي، د غریب دپاره فری شي او مالداره چې دی نو هغه پکار دی چې کنټریبیوشن کوي، څه پیسې ورکوي، نو الو به دا پروګرام چې دی دا به ټول عمر رواني. په د دنیا ډېر مالدار ملکونه شته هغې مفت علاج ټوټل 100% آبادۍ ته نه ورکوي ځکه چې هغې نشي ورکولی. که مونږ برطانیه والو، که مونږ امریکا والو، که مونږ ډېر ملکونه داسې شته چې هغې جرمني مونږ والو هغې نشي ورکولی. نو مونږ پکار ده چې مالداره چې دی د چا سره چې خدای پاک وسایل ورکړي دي نو هغه پکار ده چې یا په خپله باندې علاج کوي یا
هغه په دې صحت سہولت پروګرام داسې یو سیستم جوړ شي چې هغه په دې کې کنټریبیوشن کوي او غریب قوم ته چې دی دا فری ورکړلی شي نو دا پروګرام به ټول عمر بیا چلیږي که نه نو څنګه چې مونږ دا په خبره به مونږ مخکې هم دي ته کوله د هیلث ډپارټمنټ ته چې 100% آبادۍ لا ممکنه نه ده ډېر مالدار ملکونه نشي ورکولی نو پاکستان یو غریب ملک دی آبادي زیاته ده نو مونږ څنګه ورکولی شو خو هغه به سیاست پکې رادن نه شو نو هغې 100% هر چا له صحت کارت ورکو او هغه د زمونږ د صوبې په خزانه باندې ډېر لوی بوج راغی او د هغې سره چې دی د هغه پروګرام اوس سسپینډډ دی نو انشاءالله چې مونږ کله راشو نو دا به مونږ خامخا بحالو خو په څه طریقې باندې چې غریب ته ډېره زیاته 100% فایده او مالدار ته دې هم فایده خو چې مالدار پکې هم څه کنټریبیوشن کوي خپل څه شمولیت پکې کوي خپل څه شرکت په دې فنډز کې کوي نو دغه جی یو څو دوه درې مسایل ما تاسو ته لګوي ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب جی کتونکو او اوریدونکو د ډاکټر شیرباز خان خبرې به مو اوریدلي د عوامي نیشنل پارټۍ NA 3 نه امیدوار دی او د 8 فروری انتخاب لا تیاریانې کوي هیله لرم چې پروګرام په نوي ډول دی ستاسو به خوښ شوی تر بل پروګرام پورې اجازه راکړئ د لوی الله په امان